السلام علیکم احمد کوټوالی ما الله دې وکړي چې د صحت په جامو کې پټ اوسئ. دوستانو یو ښایسته زبردست اپلیکیشن مې لره برابر کړی دی نن. پوهېږئ په دې اپلیکیشن کې څه دي، ډېر ضروري ډېر اهم معلومات پکې دي. ویډیو خامخا تر اخره پورې وګورئ. هغه فامیل چې د کور غړي 3 کسان 4 کسان 5 کسان موبایل استعمالوي، یو بل نه خبر شي، د یو بل صحیح لوکیشن وګورئ. 100% کې د حقیقت ځای وګورئ چې د کور زموږ دا غړی دا وخت چیرته دی. د یو بل نه باخبره اوسئ. که یو فامیل وغواړي د خپل د کور د هر یو غړي نه خبر اوسي، د اپلیکیشن د خامخا انسټال کړي. 100% دقیق کار کوي. حتی په دې اپلیکیشن کې یو زبردست کمال دا دی چې د کوم غړي معلومات وغواړئ چې فلحال په کوم ځای کې دی، تاسو له د هغه د موبایل د چارج فیصدي هم ښایي چې د هغې په موبایل کې دومره چارج دی او په فلاني ځای کې 100% دقیق موجود دی. که وغواړئ ملګري خپلو کې یا د دفتر غړي یا د یو داسې ورکشاپ غړي چې یو ځای کې موجود دي، 4-5 کسان 6 کسان وغواړي د یو بل ناروغ خبر اوسي چې زما دا ملګری په کوم ځای کې دی، د یو بل سره د اپلیکیشن استعمال کوي. 100% کې د حقیقت لوکیشن وګورئ، د هغه نه خبر شئ چې دا هغه په کوم ځای کې موجود دی. زه خو دا دعوې سره وایم چې د یو فامیل لپاره دا اپلیکیشن ډېر زیات ضرور دی. یو فامیل باید چې د اپلیکیشن نه خامخا فایده والی. اپلیکیشن خامخا ډاونلوډ کړئ، خامخا ته خوند والی. ویډیو کې د پوره طریقه ښیم، ډېر زیات اسانه دی. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو خامخا لایک کوي او د ملګرو سره شیر کوي او د چینل خور وخت تاسو له ما سبسکرایب کوي. خامخا څومره چې زما چینل سبسکرایب شي دومره به زما حوصله جګیږي او ان شاء الله چې ښه اپلیکیشن ښه معلومات به لا جمع کوم. د پروګرام د ډاونلوډولو لپاره ځو پلی سټور له. پلی سټور کې لیکو، پلی سټور په سرچ کې لیکو ګوګل فینډ ډیوایس. ګوګل فینډ مای ډیوایس. دا چې موږ کله ولیکلو دا رقم انټرفیس راځي. دا چې مخکې نه ما تیار ډاونلوډ کړی دی 50 MB وزن لري او 10 میلیونه کسانو دا ډاونلوډ کړی دی او دې نه فایده اخلي. زو دا اوپن کوو. دا چې کله موږ تاسو اوپن کوو دې کې داسې انټرفیس راځي. که هر وخت غواړئ د خپل فامیل غړی معلوم کړئ، که ملګری معلوم کړئ، د هغې لوکیشن معلوم کړئ، ګوره سمپل طریقه ډېره اسان طریقه ده. په دغه لاندې کې تاسو صرف د هغې جیمیل ورکوئ چې د کوم ځای چې راځي تاسو وګورئ. لږ انتظار وروسته به راشي. دې ځای کې تاسو د هغې جیمیل ورکوئ. تاسو زه ګوره بیا ښیم دا یو بل ملګری مې دی په بل ځای کې اوسېږي، د هغې لوکیشن ګورو چې څه رقم ښیي. دلته چې تاسو کله د هغې جیمیل ورکړو، د جیمیل نه بعد هیډ د رایټ دا شیان نه غواړي، .com نه غواړي، صرف هماغه جیمیل یې ورکوئ. د جیمیل نه بعد تاسو نیکسټ ووایئ. نیکسټ تاسو کله ووهلو ګوره ها دا اوس دلته پاسورډ غواړي. پاسورډ ورکوم. پاسورډ چې مې دلته ورکړ تاسو وګورئ دا پاسورډ چې ما تیار کاپي کړی و چې سکرین کې ښکاره نه شي، دا د هغې پاسورډ چې ما کله انټر کړ نیکسټ وایم. تاسو اوس وګورئ دقیق دا به اوس د هغې لوکیشن 100% صحیح، د هغې موبایل کوم انټرنیټ استعمالوئ او موبایل کې څونه چارج دی دا به تاسو له دقیق 100% ښیي. دا تاسو ولید ملګرو د هغې سره کنیکټ شو. هوایي Y9 2019 استعمالوئ، موبایل کې 15% چارج دی، اتصالات انټرنیټ استعمالوئ او دقیق د هغې لوکیشن ښیي. تاسو دا دقیق وګورئ، دا دقیق د هغې لوکیشن ښیي چې جلال آباد په کوم ځای کې دی، کوم ځای کې موجود دی. که ما خو تاسو له مخکې ویلې که په سټیټلایټ باندې ګورئ په دې باندې کلیک وکړئ او دغلته میپس نشان کلیک کړئ. تاسو په سټیټلایټ طریقې سره وښیئ چې هغه په کوم ځای کې موجود دی او اوس په الحال په کوم ځای کې دی. دا چې تاسو ولیده هم د جلال آباد په ښار کې په کوم ځای کې موجود دی، د دقیق ښکاري دی، له پاک صفا دی، له ښکاري 100% صحیح لوکیشن ښیي. د خپل فامیل، د خپل ورونو، د خپل ملګرو جیمیل او پاسورډ راواخلئ او د هغې دقیق ځای معلوم کړئ، د هغې موبایل معلوم کړئ او د هغې د موبایل چارج معلوم کړئ. د دې اپلیکیشن یو بل خوندور کمال چې تاسو کله په دې باندې دا میپس علامه کلیک کړئ، دا کله تاسو له د سټیټلایټ تصویر وښیي، د چپ لاس له وګورئ په شین خط لیکل شوي ډایرکشن. تاسو کله وغواړئ دا ډایرکشن کلیک کړئ، باقاعده به تاسو له ښیي چې دغه کس دغه د کور غړی یا د ملګری ستاسو چې کوم جیمیل انټر کړو تاسو نه څونه لرې دی. دا ګوره باقاعده په سکرین کې لیکلي 2 کیلومتره مسافت لري ستا او د هغې په منځ کې 7 منټه لاره ده. که ته وغواړې هغې له ورتلی شي نو په 7 منټو کې دا سفر طی کولی شي. تاسو له د موټر لارې هم ښیي چې دغه سړکونه د هغې ځای له ورغلي دي. ګوره باقاعده ټیمونه هم دله ښودلي دي او سړک یې هم ښودلی دی چې په دې سړک باندې په 8 منټو کې رسېدی شي، په هغه سړک باندې په 7 منټو کې رسېدی شي. ډېر ښکلی اپلیکیشن دی، انسټال یې خامخا کوئ او د ویډیو لیدو نه مو ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. په مخه مو ښه.